كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا سوى القرآن لا نرجو شريعته لنا نهدو علامہ منذری رحمه الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث ترغیب و ترہیب کی را نقل کړي. علامہ منذری رحمه الله وی البيت الذي يقرأ فيه القرآن لا يتسع على اهله. چې کوم کور کې د قران کریم تلاوت سارو ماښام کیږي هغه کور د هغه کور پر استوګنو انسانانو باندې ډېر وسیع او فراخ. پاغي کور کې یو قسم روحاني برکات دي، پاغي کور کې یو قسم روحاني انوارات دي، پاغي کور کې یو قسم خوشحالي، پاغي کور کې یو قسم د زړه سکون چې کوم کور کې قران کریم تلاوت کیږي. نن د زړه سکون پیدا کول په کور کې خوشحالي پیدا کول دا ډېر لوی مسله ای او د دې مشکلاتو سره ډېر خلک مخامخ دي. ډېر نارینه انسانان او ډېر زنانې هغه دا خبره او دا شکایت همیشه پیښی چې زموږ زړونه په دې کور کې تنگ دي. نه به په هغه کور کې تنګي ځکه کور به پر څو اکړه باندې پراخ جوړي، نه به په هغه کور کې د خونو د حجرو تنګي، نه به په هغه کور کې د غولي او د اسبابو کمی او نه به په هغه کور کې د بل څه تنګوي. لیکن د کور صاحب نارینام کله وایي زما د کور کې نفس تنګ دی او د کور کې د نفس تنګۍ څه صاحب بندیش. کله هغه زنانم دا شکایت کوي چې زما په د کور کې نفس تنګ دی او زما په د کور کې د نفس تنګۍ څه صاحب بندیش. ما ته په د کور کې زندگی کول ډېر ګران دي او ما ته په د کور کې ژوند تیرول ډېر سخت دي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غي نسخه بیان کړې ده چې په کم کور کې د قران کریم تلاوت کیږي هغه کور کې الله تعالی روحاني وسعت او فراخي راولي، پاگی کور کې الله تعالی خوشحالی راولي، پاگی کور کې الله تعالی سکون راولي، پاگی کور کې الله تعالی د زړه آرام راولي. د هغه کور انسانان بیا په کور کې د سکون او د خوشحالۍ ژوندۍ تیرولای شي. ځکه د قران کریم په تلاوت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو فائدہ دا ده چې په کم کور کې کنارینه کې کې زنانه کې ماشوم کې مشر کې کشر د قران کریم تلاوت کوي دا غي په برکت الله تعالی د کور کې پر انسانانو خوشحالي او روحاني انوارات راولي.